د نشهیي توکو سره د مبارزې نړیوالې ورځې لمانځغونډه وشوه. هغه پرتمینه غونډه چې د آغوش په 15,000 بستریز روغتون کې جوړه شوې وه، پکې د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو سره د مبارزې معین ترڅنګ په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس، د اماراتي ادارو چارواکو، علماو، د پوهنتون استادانو او یو شمېر نورو مسؤلین او منصوبینو ګډون درلود. غونډې ته ویناوالو د نشهیي توکو پر اسرارو او د دغه شومې پدیدې سره اسلامي امارت پر کلکې مبارزې خبرې وکړې. د نشهیي توکو سره د مبارزې معینیت ملکي مرستیال الحاج مولوي عبدالرحمن قاسمي د جون د 26مې نیټې او دغه ورځ ولې د ملګرو ملتونو لخوا د نشهیي توکو سره د مبارزې پر نړیواله ورځ ونومول شوه هرخیزه وینا وکړه. الحاج شیخ عبدالرحمن منیر د نشهیي توکو سره د مبارزې معین هم د غونډې ګډونوال و او برخوالو ته یې وینا وکړه. افغانستان اسلامي امارت له بیا ځلې حاکمیت وروسته د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامله کړه. دا چې نن د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده، د دې بشر تباه کوونکې پدیدې د خطرونو او ناوړه اغیزو په اړه خپل ګډ مسؤلیت بیا تازه کوو او وایو چې نشهیي یوازې د یو هیواد ستونزه نه ده، بلکې یو نړیوال ګواښ دی چې د انسانانو ژوند، کورنۍ، اقتصادونه او ټولنې له جدي خطر سره مخ کوي. له همدې امله د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه د یو هیواد مسؤلیت نه، بلکې د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې ګډ مکلفیت دی. افغانستان د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه د یو ملي او انساني مسؤلیت په توګه ګڼي او په دې برخه کې یې د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه د صریح فرمان په اساس د نشهیي توکو کرکیله، تولید، قاچاق او استعمال په بشپړ ډول منع کړی دی. د دې پریکړې موخه د ولس د روغتیا ساتنه، د ټولنې امنیت، د نسل خوندیتوب او د جرمي شبکو له منځه وړل دي. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د همدې سیاست د عملي کولو لپاره په جدي او منظم ډول کار کوي. د اسلامي امارت له بیا حاکمیت وروسته د نشهیي توکو د پراخ کښتونو له منځه وړل، د نشهیي توکو تولید کارخونو ړنګول، د قاچاقي شبکو فعالیتونه شنډول، د قاچاقبرانو نیول، د زرګونو محتاجینو درملنه او له نړیوالو سره مؤثره همغږي، همدارنګه د سرحدي کنټرول، ګمرکاتو، عامه پوهاوي او تخنیکي ظرفیتونو د پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه اخیستل شوي دي. موږ باور لرو چې د دې پدیدې له منځه وړل د ټولو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او اړوندو بنسټونو ګډې او همغږې هڅې غواړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند مل پاسوال مفتي عبدالمتین قانع هم غونډې ته وینا وکړه او د نړیوالو ادارو یې غوښتنه وکړه چې د هغو څه باندې 400 تنو بېګناه شهیدانو پوښتنه وکړي چې د پاکستان نظامي رژیم په ړندو بمباریو کې په شهادت ورسېدل. بمجرد صدور فرمان علی قدر امیر المؤمنین جناب شیخ حفظه الله و رعاه در سرتاسر افغانستان وزارت امور داخله مینت محترم مبارزه با مواد مخدر الحمدلله خیلی قاطعانه و حکیمانه مبارزه کرد. در وقت کم، امکانات کم، ظرفیت کم، ولی الحمدلله دستاوردهایی که امروز ما نتیجهش میبینیم. روز گذشته دبیر شورای امنیت ملی روسیه اعتراف کرد که امارت اسلامی افغانستان کدام اهدافی را که روی دست گرفته بود تعهد کرده بود که ما این اهداف را تطبیق میکنیم، در واقع و عمل نشان دادن و اعتراف را کردن که 90% مواد مخدر در افغانستان کاهش پیدا کرده و نزدیک به صفر شده. یک اعترافی است که سازمان‌های بین‌المللی کرده. شهدای لیلة القدر که بیش از 400 نفر شهدا بود، ما از جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی، مخصوصاً
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد که نمایندهشان تشریف فرما هست. ما خواهان عزیزم که او کشور ظالم مستبدی که این کار را کرده جنایت علیه انسانیت و بشریت کرده، جنایت جنگی محسوب میشه که اماکن غیر نظامی و تاسیسات غیر نظامی و اهداف ملکی را زیر سوال آوردن و هدف قرار دادن باید اینا محاکمه شوند. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د دفتر رئیس الحاج مل پاسوال حسیب الله احمدي د یاد معینیت د تیر کال پر لاسته راوړنو او خپلو نویو برنامو رڼا واچوله. ټول هیواد کې 1,222 عملیات د نشهیي توکو د قاچاقبرانو د مظلومینو په برخه کې ترسره شوي دي. 5,944 عملیات د نشهیي توکو د کروندو د لمانځغونډو په برخه کې، 7,844 عملیات د روږدو یا معتادینو د راټولولو په برخه کې او 1,278 عملیات د سوالګرو راټولولو په برخه کې ترسره شوي دي. 2,150 تنه بېلابېل نشهیي توکي نیول شوي او 14,326 تنه د نشهیي توکو اړوند قضیو په تړاو نیول شوي دي چې دوسیې د شرعي پرېکړو لپاره محاکمو ته استول شوي دي. همدارنګه 1,590 هکتاره ځمکه د کوکنارو د کروندو له منځه وړل شوې او د نشهیي توکو تابلیتونو او الکولي مشروباتو د تولید 533 فابریکې او مرکزونه تخریب شوي دي. د معتادینو د درملنې په برخه کې د پروسې د فایل څخه تر دې دمه د 1,15,000 په شاوخوا کې په روږدو کسان راټول شوي روغتیایي حمایوي مراکزو ته لیږدول شوي دي چې له دغې ډلې 13,642 تنو ته دیني زده کړې ترسره شوي دي او 3,300 تنه کسانو ته حرفوي زده کړې ترسره شوي دي چې د نشهیي توکو د روږدو کسانو د ټولولو په برخه کې د دغه معینیت سره 14 وزارتونه همغږي او همکاري لري. د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشهیي توکو سره د مبارزې مسؤل هم په غونډه کې ګډون درلود او د خپلې وینا په ترڅ کې د نشهیي توکو سره د اسلامي امارت کلکه او نه ستړې کېدونکې مبارزه وستایله او په دې برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ څرګند کړ. وروسته نورو مسؤلینو، علماو، سیاسي پوهانو او د پوهنتون استادانو هم په وار سره خبرې وکړې او د نشهیي توکو سره د مبارزې معینیت د کړنو او فعالیتونو د ستایلو ترڅنګ یې په نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې په رښتینې توګه د دې بدې او ناوړه پدیدې په له منځه وړلو کې د اسلامي امارت لاسنیوی وکړي ترڅو دا پدیده له افغانستان، سیمې او نړۍ څخه په بشپړه توګه له منځه ولاړه شي. په تیره کې ډېر سازمانونه ول چې دلته په افغانستان کې مرستې کولې، خو بدبختانه قاچاق د مواد مخدر و، کښت و او دغسې ځوانان زموږ په ښارونو کې، لویو ښارونو کې د پلو لاندې ژوند کوه، ولې مرستې بې شماره راتلې افغانستان ته، هغه مرستې مدیریت نه شوي. نن د ملګرو ملتونو سازمان استازی هم ناست ده، نور نړیوالو سازمانونو، سیمه ییزو سازمانونو نه غواړو چې واقعا په رښتونې غواړئ چې مخدره موادو سره مبارزه وکړئ، نشهیي توکو سره مبارزه وکړئ، راځئ دا یې وخت دی. همکاري په ګډه سره وکړو چې د افغانستان څخه هم دا ناوړه پدیده ورک شي، د سیمې په کچه هم ورک شي او په نړیواله کچه به موږ او تاسو دا شی نه لرو. که تاسو غواړئ چې مبارزه وکړئ، یوازې په افغانستان کې نه دی دا پدیده، ناوړه پدیده. افغانستان چې ترې متضرره ده له ګاونډیو هیوادونو څخه او همداسې د سیمې هیوادونو څخه قاچاق کېږي، د هغه باید مخنیوی وکړئ. دویمه غوښتنه مې نړیوالو سازمانونو څخه دا دی چې تاسو ولیده، په ویډیو کې مو لیده او تاسو په خپله هم راغلی، له هغه مرکزونو نه م لیدنه وکړه چې زموږ او تاسو معتادین په نښه کړه. دا غږ باید تاسو تر نړیوالو سازمانونو ورسوئ. هغه هیوادونه چې ملکي کسان په نښه کوي، هغه هیوادونه چې زموږ روغتونونه په نښه کوي، هغه هیوادونه چې زموږ عمل منفعه ځایونه په نښه کوي، دا ستاسو مسؤلیت دی، دا ستاسو دنده ده. یوازې تاسو د افغانستان کې بل هیواد کې چې راځئ د معاش لپاره اخیستو لپاره نه راځئ. تاسو ته ستر مسؤلیت د سازمانونو لخوا نه درکړل شوی چې یو مسؤلیت هم همدا دی چې دا غږ به تر سازمانونو رسوئ. غونډه د آغوش 15,000 بستریز روغتون د ورزشکارانو په نمایشاتو او په نشهیي توکو د روږدو کسانو د رغېدو او دستاربندۍ په کولو سره پای ته ورسېده.